أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند پنځه دېرشمه فتح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره څلور دېرشمه فتح کې د حنین یا هوازن د غزا قصه پای ته ورسېده. نو اوس چې د هوازن جنگ خلاص سو، غنیمتونه وویشل سوه، په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو، فقط طائف پاته دی چې نسو فتحه او د فتح کېدو امید یې هم نه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جعرانې څخه احرام وتړي او مکې مکرمې ته د عمرې د ادا کولو دپاره ولاړی، چې و دغه عمرې ته عمرة الجعرانه ویل کیږي، چې دغه عمره هم د ذوالقعدې په میاشت کې وه. د عمرې تر ادا کولو وروسته پس له هغه څخه چې عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه یې د مکې مکرمې امیر وګرځاوه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړي او مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حرکت یا رجوع د هجرت د اتم کال د ذوالقعدې د میاشتې پر 24 تاریخ وه، او د ذوالحجې په اولو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته ورسېدی او د دغه کال حج یې نه کوي ادا. سبحان الله. و مدینې منورې ته د دغه رجوع چې الله جل جلاله یې د فتح او کامیابی تاج پر سر ور ایښی دی، او د هغه ورتګ چې و دغه ښار ته 8 کاله د مخه ورغلی، څونه فرق دی. هغه وخت د مکې مکرمې څخه په پټه تلی او د دغه ځای د خلقو څخه یې امان غوښتی. په هغه ځای کې نابلده او بیګانه و، د خلقو څخه یې انس او الفت غوښتی. د هغه ځای اهل یې عزت وکړي، ځای یې ورکړي او د ده نصرت یې وکړي او د هغه نور متابعت یې وکړي چې د ده علیه الصلاة وسلام سره نازل سوی و، او د ده علیه الصلاة وسلام دپاره یې د ټولو خلقو دشمني قبوله کړه. او دغه دی پس له 8 کاله څخه و هغه ښار ته بیا ور داخلیږي چې د ده علیه الصلاة وسلام استقبال یې د هجرت او بیرې په حالت کې کړی و، مګر دا وار یې استقبال په داسې شکل سره کیږي چې اهل مکه ورته تابع سوي دي. خپله کبریا او جاهلیت یې د ده علیه الصلاة وسلام په پښو کې غورځولي دي، چې دی علیه الصلاة وسلام یې په اسلام سره معززه کې او تر پخوانیو خطاو ورتیر سي. الله جل جلاله د سورة یوسف په 9 نمبر آیات کې فرمایي: انه من یتقی ویصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. یعنی بېشکه هر هغه څوک چې د الله جل جلاله څخه وبیریږي او صبر وکړي، د طاعت پر تکالیفو صبر وکړي، پر مصیبت صبر وکړي، د معصیت یا گناه د لذت څخه صبر وکړي، نو بېشکه چې الله جل جلاله د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوي. مکه مکرمه فتح سوه، د مسلمانانو تر امر لاندې او تابع سوه. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حیات او وجود په آخري درو کلو کې مکه مکرمه د اسلام تابع وه، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د هجرت په 8م کال کې د حج امیر عتاب
ابن اسید رضی الله تعالی عنه وټاکی چې هم د مکې مکرمې امیر و او هم د حج امیر وټاکل سو. او د هجرت په 9 کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج امیر وټاکل سو. او د هجرت د 10 کال حج په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ادا کړي. خو په دغه اول کال چې مکه مکرمه فتح سوه د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه. مقصد دا چې د هجرت د 9 کال د ذوالحجې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته تشریف یوړی. ورونو د حنین د غزا څخه هم لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ژوند ډیر شرعي احکام عبرتونه او نصیحتونه راوځي چې زه به د هغو څخه څو مهم ټکي درته بیان کم. اول، د حنین غزا د اسلامي عقیدې یو درس دی چې یو مسلمان باید پر اسباب توکل او اعتماد ونکړي، بلکې د یو مسلمان ټول توکل او اعتماد باید پر یو الله جل جلاله وي. هو د اسبابو برابرول یو لازمی کار دی، مګر پر هغو توکل او اعتماد کول د اسلامي عقیدې څخه مخالفه دي. لکه څرنګه چې دغه درس د بدر په غزا کې هم موجود و. کم وخت چې د بدر غزا وه مسلمانانو دا ومنل چې د دشمن په مقابل کې د دوی لږوالی دوی ته ضرر نه ورسوي، په دې شرط چې دوی صابرین او متقین وي. او د حنین غزا و مسلمانانو ته دا ور ثابته کړه که دوی صابرین او متقین نه وي د دوی ډیروالی و دوی ته فایده نه ورسوي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله هم په دغه باره کې آیاتونه نازل کړه. د بدر په غزا کې د الله جل جلاله د طرفه مسلمانانو ته وویل سوه که تاسې متقین او صابرین یاست ضرر نه در رسیږي. او د حنین په غزا کې آیاتونه نازل سوه که تاسې متقین او صابرین نه یاست ستاسې ډیروالی و تاسې ته فایده نه در رسوي. په بدر کې د مسلمانانو شمیر نسبت و دشمن ته تر هغه د مخنیو ټولو مقابلو چې دوی د دشمن سره مخامخ سوي وه لږ او کم وو. خو په دې سبب چې دوی په اسلام کې صادقه وه، ایمان یې کامل وو، د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټینګ او پوره محبت او دوستی درلوده، نو د ماتې او شکست هیڅ علامه نه سوه پر ښکاره. او دلته په حنین کې د مسلمانانو شمیر نسبت و هغه د مخنیو ټولو جنګو ته چې دوی کړي وه ډیر وو، مګر بیا هم دغه د دوی ډیروالی هیڅ فایده نه ورسول، ځکه چې د دوی ډیروالی په هغو کسانو سره وو چې تر اوسه پورې یې په زړو کې پوره ایمان نه و ثابت سوی، او د اسلام واقعي مفهوم د دوی په رګو کې نه و نشر سوی. دغه خلق په دغه اسلامي لښکر کې فقط په شکل او جسم شامل سوي وه. حال دا چې د دوی د زړو حرکت تر اوسه پورې په دنیوي خواهشاتو او نفسي غوښتنو پورې تړلی و، او دنیوي امور د دوی پر نفسو غالبه وه. او دا ډیره لرې خبره ده چې د جسمو او شکلو ډیروالی دی د نصرت او کامیابۍ دپاره اثر ولري. نو په همدغه سبب د مسلمانانو دغه لوی لښکر کم وخت چې د دشمن د کمینو سره نابوبره مخامخ سو پر شا ولاړی او د حنین په وادي کې سره وپاشل سو. او دا لرې خبره نه ده چې د دغه جدید الاسلام خلقو تیښته دي په شروع او ابتدا کې د هغه صادقه او واقعي مسلمانانو پر زړو تاثیر ونه کړي، مګر بیا هم انصارو او مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه آواز او نارې واورېدې، بیرته د حملې دپاره راوګرځېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا سره راټول سوه او هغه شدید جنگ یې شروع کړي. حال دا چې د دغو کسانو شمیر او عدد تر 200 کسانو نه زیاتېدی، مګر بیا هم دغه 200 نفرو مسلمانانو نصرت او کامیابي حاصل کړه.
د دوی په زړو کې سکون او اطمینان پیدا سو او الله جل جلاله د دوی دشمن ته بده ماته ورکړه. حال دا چې دغه مسلمانان په شروع کې 12,000 نفره وه، مګر د خپلو ځانو دفاع یې نسوای کولی. دوهم، د مسلمانانو مشر امام یا خلیفه کولی سي چې د مشرکانو یا کفارو څخه بلکې د اسلام د دشمنانو څخه اسلحه په استعاره سره واخلي. دا حکم یوازې د اسلحې په باره کې نه دی، بلکې هر هغه شی چې اسلامي لښکر د جنگ دپاره ضرورت ورته لري کولی سي چې په استعاره، په قیمت یا مفت ځینې واخلي. او دا هغه کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه غزا کې وکړي چې د صفوان ابن امیه څخه چې په دغه وخت کې مشرک هم و اسلحه په استعاره سره واخیسته. استعاره یعنی شی ستا دی، اوس یې ماته راکه چې زه کار ځینې واخلم، خو تر کار اخیستلو وروسته بیا بیرته درکم. دغه ته استعاره وایي. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه کار څخه په صورت عموم سره دا حکم را ایستلی سو چې د جنگ په وخت کې مسلمانان د کفارو څخه یا په کفارو سره کومک غوښتلی سي که یا؟ جواب: په کفارو سره کومک پر 2 قسمه دی. یو دا چې د کفارو څخه نفر وغوښتل سي چې د مسلمانانو په صفو کې دي د دوی د دشمنانو پر ضد جنگ وکړي. په دې باره کې عام یا جمهور علماء کرام وایي چې په کفارو سره په جنگ کې کومک اخیستل نه جایز دي او نه روا. او بل دا چې د کفارو څخه د دوی مالونه وغوښتل سي لکه اسلحه او نور د جنگ ضروریات. د دغه کومک اخیستلو په رواوالي کې د علماو اختلاف نسته، مګر په دې شرط چې په دغه کار سره به د مسلمانانو عزت او کرامت ته کم ضرر نه رسیږي. په دغه کار سره به مسلمانان د بل چا تر امر نه لاندې کیږي، او یا به د دغه کومک په سبب د مسلمانانو څخه یو واجب د واجباتو نه پاته کیږي. تا ولیده کم وخت چې صفوان ابن امیه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته اسلحه په اعاره سره ورکول، صفوان د ضعف او مغلوبیت په حالت کې و او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قوت او غلبې په حالت کې و. نو په دغسې حالت کې چې مسلمانان د کفارو څخه په کومک اخیستلو نه تر شرطو لاندې کیږي، نه عزت او کرامت مخدوشه کیږي او نه کم اسلامي فرض یا واجب پاته کیږي، دغه کومک اخیستل ورته روا او جائز دي. او بیله دغه شرطو د کفارو څخه کومک اخیستل منع او ناروا دي. دریم، په دغه جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم جرأت او شجاعت در معلوم سو. په حق سره چې دا یو نادره جرأت او شجاعت دی. ټول خلق د حنین په شیلو کې سره وپاشل سوه، د جنگ و میدان ته په چیشته سره شاوي ور وګرځولې. پر ټوله میدان جنگ بیل رسول الله صلی الله علیه و وسلم بل څوک نه سو پاته، او د ده علیه الصلاة وسلام پر شاوخوا هم هغه د دشمن کمینونه دي، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم په یو عجیب او نادره ثبات سره پر میدان جنگ ودرېدی چې دغه د ده علیه الصلاة وسلام ثبات د هغه تښتېدونکو اصحابو پر زړو تاثیر وکړي او بیرته راوګرځېده. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي دا د پوره شجاعت هغه انتهایی درجه ده چې په دغسې ورځ د دشمن په مابین کې حال دا چې د ده علیه الصلاة وسلام لښکر دې هم ځینې تللی وي او دی علیه الصلاة وسلام دې پر غاتره سپور وي. او تاسې پوهیږئ چې غاتره تیزه نسي ځغستلی. غاتره په جنگ کې نه د تیښتې وړ ده نه د حملې، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه غاتره د دشمن پر طرف ورځغلوي او خپل نوم دې هم یادوي او وایي انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. هغه څوک چې نه پیژني لا به هم وپیژني. صلوات الله وسلامه علیه دائما و ابدا.
دا ټوله بل څه نه وه بې له اعتماد او توکله پر الله جل جلاله، او دا یې یقین و چې الله جل جلاله به نصرت ورکړي او هغه رسالت به پوره سي چې د هغه دپاره دی علیه الصلاة وسلام رالیږل سوی دی، او د ده علیه الصلاة وسلام دین به پر ټولو ادیانو قوي او غالبه سي. څلرم، په دې غذا کې دا معلومه سوه چې په جهاد کې د ښځو، کوچنیانو او نوکرانو وژل حرام دي، ځکه کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه ښځه ولیده چې د خالد ابن ولید د طرفه وژل سوې وه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم نفر پسې ولیږل چې ورته ووایي ښځې، کوچنیان او نوکران مه وژنه، او د ټولو امامانو او علماو پر دغه حکم اتفاق دی، مګر هغه وخت بیا وژل کیږي که دغه ذکر سوو ډلو مستقیما د مسلمانانو سره جنګ کاوه او تر هغو یې د وژلو اجازه سته چې مخ په مخ جنګ کوي، که وتښتېده یا یې وځغسته بیا به هم مسلمانان ځینې راګرځي او نه بیا وژني. که چیرې کفارو خپلې ښځې او کوچنیان د خپلو ځانو دپاره سپر وګرځول او مسلمانان د کفارو ووژلو ته بې له دې نه سوای ورسېدلی چې دغه ښځې او کوچنیان ونه وژني، بیا نو وژنه روا ده. پنځم، د جهاد معنا دا نه ده چې موږ د کفارو سره حسد او عناد لرو، چې پر دغه باندې هغه حالت دلالت کوي چې ځینې صحابه کرامو د طائف څخه د بیرته راتلو په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا رسول الله وثقبت شراوکه، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، الهي وثقفته هدایت وکې او مسلمانان یې راولې. د دې څخه هدف او مقصد داسو چې جهاد بل شی نه دی بې له دې څخه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه ادا کول دي، او دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو د بل په مقابل کې د ټولو مسلمانانو وظیفه ده، او په دغه واسطه سره خپل ځانونه د قیامت د ورځې د ابدي عذاب څخه خلاص کړي. نو د دې جهته د مسلمانانو دعا و نور قومو او خلقو ته باید د هغو د اصلاح او هدایت دپاره وي، یعنی که غواړې چې کفارو ته شرا وکې، د شرا پر ځای د هدایت غوښتنه کوه، ځکه د جهاد د مشروعیت څخه هم دغه مقصد او حکمت دی. شپږم، په دې غذا کې موږ د انصارو فضیلت ولیدی، او دا مو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی سره څونه محبت لري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم صادق المصدوق دی چې فرمایي شیطان د ابن آدم د وینو په رګو کې ګرځي. شیطان غوښته چې د انصارو د ځینو اشخاصو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر هغه سیاست او حکمت یو څه اعتراض پیدا کړي چې د غنیمتو په ویشلو کې یې عملي کړي. شاید شیطان ډیر دا کوشش کړی وي چې په انصارو کې دا تشویش پیدا کړي چې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل قوم او خپل وطنوالو محبت غالبه سو، او د هغو په مقابل کې انصار هیر کړه. مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دغه خبر ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دوی ته څه وویل؟ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه بیانیه چې د دغه وسوسو په مقابل کې دوی ته ایراد کړه، د رحمت او عالی ذوق معانی ځینې راتویږي، د انصارو سره د شدید محبت مشاعر ځینې اوري، او په عین حال کې په دغه بیانیه کې داسې زړه دردونکي دلایل هم شته چې دی علیه الصلاة وسلام د داسې چا د طرفه څخه د هغو په هیرولو سره متهمیږي چې هغه قوم و د علیه الصلاة وسلام ته تر هر چا خوښ او محبوب قوم دی. وروره، ته یو وار نه بلکې څو واره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه بیانیه واوره او فکر پکښې وکړه. ته به ووینې چې په هغه بیانیه کې د زړه خفیف حرکتونه یا غورځېده پکښې شته. ته به ووینې چې په هغه کې هغه لطیف او الطف احساسات شته چې دغه خفیفو قلبي حرکتو د انصارو مشاعر وښورول،
شدید تکان یې ورکړه چې په دغه ښورولو سره یې هغه وسوسې چې د دوی په مشاعرو پورې مښتې وې ځینې ټک وهلې لرې یې کړې زړونه او مشاعر یې په دغه ټک وهلو سره د وسوسو څخه ورپاک کړه نو ځکه د دوی آوازونه په ژړا سره پورته سوه دوی په خپل نبي خوشحاله سوه په دغه تقسیم کې یې په خپله حصه سره فخر کاوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې مال پسونه او اوښان څه شي دي دا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګري وي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی ملګری وي او خپل وطن ته ځي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او مرګ د دوی په مابین کې وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وفا خالص محبت او دوستی تر دې لوی دلیل چیرې دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وطن او د زیږېدلو ځای پرېږدي او د ژوند پاته شپې د دوی په مابین کې تېروي تر دې چې هم ورتېر سو کله بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ترازو کې مال د عزت او محبت دلیل و یعنی دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چاته مال ورکړي هغه پر ګران دی او که چاته مال ور نه کوي نو هغه یې هیر کوي او محبت نور سره لري هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریشو ته ډېر مالونه او غنیمتونه ورکړه آیا د دغه مالو څخه یې د خپل ځان دپاره هم یو شی کښېښاوه او که خپل ځان هم لکه انصار په خالي لاس ویستی هغه خمس چې الله جل جلاله یې د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې ایښی و هغه یې د هغه شاوخوا پر اعرابو وویشي صلی الله علیک یا سیدی یا رسول الله وعلى أصحابك البررة من الأنصار والمهاجرين وجمعنا تحت لوائك المحمود وجعلنا مع أولئك الذين سيلقونك على الحوض يوم القيامة ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هرې ورځې د اقوالو او اعمالو څخه په سلهاو احکام عبرتونه او نصیحتونه راوځي او را ایستل کېدلی سي خو زه به په دغه لږ کفایت وکم په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حنین د غزا او د جعرانې د عمرې څخه بیرته مدینې منورې ته ولاړی یوه لو حادثه پیښه سوه چې دغه حادثې پر بني ثقیف او اهل طائف ډېر لوی اثر وکړي هغه دا چې عروه ابن مسعود الثقفي چې د طائف عمومي مشر او رئیس و دا هغه سړی دی چې مشرکانو به ویل که قرآن پر یوه د دغه دوو نازل سوی وای چې دوه لوی او معتبره خلق دی موږ منی او متابعت مو یې کاوه چې یو د هغه دوو نفرو څخه دغه عروه ابن مسعود الثقفي و او بل یې ولید ابن مغیره و چې د خالد ابن ولید پلار دی او د مکې مکرمې دی او الله جل جلاله دغه د مشرکانو قول په قرآن مجید کې ذکر کړی او بیان کړی دی چې د سورة الزخرف په 11 نمبر آیات کې فرمایي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم یعنی کفارو به ویل ولې نسو نازل دغه قرآن پر یوه سړي د دغه دوو قریو چې مکه مکرمه او طائف دی چې دغه سړی هم ډېر لوی دی چې په مکه مکرمه کې ولید مقصد و او په طائف کې یې عروه مقصد و دا په عربو کې د عروه درجه او مقام و لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل د مکې مکرمې په فتحه کې د حنین په غزا کې د طائف په محاصره کې د دغه ټولو واقعاتو په جریان کې عروه نه موجود دی و اردن ته په سفر تللی و چې د ثقیلې اسلحې جوړول زده کړي او دغه ټول کارونه د ده په غیاب کې پیښ سوه دغه عروه ابن مسعود د هغه خپل سفر څخه د بیرته راتګ په حال کې و چې دغه حالات ټول ورته وویل سوه مکه مکرمه فتحه سوه ثقیف او هوازن ماته وخوړه طائف محاصره سو ټول حالات په تفصیل سره ورته بیان سوه د دغه حالاتو په اورېدلو د عروه و زړه ته اسلام ننوتی نو طائف ته نه ولاړی
بلکې مدینې منورې ته ولاړی، یعنی د اردن څخه د ده رجوع او بیرته راتګ د طائف په عوض مدینې منورې ته وه، او هلته یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حضور خپل اسلام اعلان کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اسلام ډیر خوشحاله سو، ځکه د عربو ډیر لوی مشر و اسلام ته داخل سو. بیا نو عروه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه اجازه وغوښته، ویل یا رسول الله غواړم چې خپل قوم ته ولاړ سم او هغه و اسلام ته دعوت کم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د اهل طائف عناد ورمعلوم و، و عروه رضی الله تعالی عنه ته وویل که ته مسلمان ورسې وژنې دي. عروه رضی الله تعالی عنه ویل که څه هم ومې وژنې خو زه باید دعوت کم، اجازه راکه چې ورسم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په تکرار سره ورته وویل وژنې دي. عروه رضی الله تعالی عنه ویل که څه هم ومې وژنې خو زه باید خپل قوم و اسلام ته راوبولم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تلو اجازه ورکړه او عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې نیت د خپل قوم پر طرف رهیسو چې خپل قوم و اسلام ته راوبولي. د عروه قوم چې د ثقیف قبیله ده په دې نه دي خبر چې عروه مسلمان سوی دی، ځکه دی په اردن کې و او د هغه ځای څخه مدینې منورې ته ولاړی او مسلمان سو. عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و طائف ته ورسېدی، هلته یې د قوم د طرفه ډیر تود هرکلی او استقبال وسو. خلقو د ده په راتګ خوشحالۍ جوړې کړې. د طائف د مشرانو دا عادت و چې د سفره څخه به راغله اول به هغه خپل بت لات ته ورتله، سجده به ورته کول، ځان به د تبرک دپاره پورې مشي، بیا به کورو ته تله. یعنی د مخه تر دې چې کور ته ولاړ سي د دوی په اصطلاح ربه ته به ورتله. مګر عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی خلقو یې استقبال وکړي، دی ربه ته نه ورغلی بلکې خپل کور ته ولاړی. خلق په تعجب کې سوه. بیا یې سره وویل د اوږده سفره څخه راغلی دی، شاید ستړی وي. یوه ورځ وروسته د عروه دپاره لو مهماني جوړه سوه. د ثقیف ټول مشران ورسره ناست دي. د دوی په دعوتولو و اسلام ته شروع وکړه. هغو د ده په جواب کې بدویل شروع کړه. هغه د ده د رتبې او مرتبې په سبب یې وهل او ټکول ور نه کړه، فقط په بدو الفاظو یې کفایت وکړي. عروه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته د دوی د دعوت اراده کړې ده. نور هم غواړي چې په هره طریقه سره وي خپل قوم و اسلام ته دعوت کړي او د اسلام شعائر ښکاره کړي. نو کم وخت چې د لمانځه وخت سو، عروه د خپل کور پر بام وختی او په اذان یې شروع وکړه. د اسلام اذان کوي. د ثقیف نور مشرانو زیات صبر نسوای کولای، وبېرېده چې د ده په واسطه به ټول ثقیف مسلمانان سي. نو هغه نورو مشرانو زیات صبر ونه کوي او عروه رضی الله تعالی عنه یې دغه د اذان کولو په وخت کې په غشو وویشتی او شهید یې کړي. عروه ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې شهید سو چې خپل قوم یې د الله جل جلاله و دین او اسلام ته رابلی. اوس د ثقیف مشکلات نور هم ډیر سوه. د طائف څخه د بیرې نسی وتلی، ځکه په هر ځای کې مسلمانان سته او موجود دي. نو د طائف خلقو مشوره سره وکړه چې باید څه وکړو. آخر یې پر دې اتفاق سره وکړي چې باید مسلمانان سو. مګر هو اسلام قبلوو خو په شرطو. مسلمانان به زموږ شرطونه قبلوي نو موږ و اسلام ته داخلیږو، او شرطونه یې هم په خپل مابین کې سره معلوم کړه چې زموږ شرطونه دغه دي. نو یې یوه ډله د کنانه ابن عبدیالیل په مشرۍ مدینې منورې ته ولېږل. دوی چې مدینې منورې ته نږدې سوه، مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ولیده چې دی هم د ثقیف د قبیلې و. نو یې د دوی استقبال وکړي او دا یې هم وروښول چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د ملاقات په وخت کې باید د اسلام سلام ورته ووایاست. خو دوی دا کار ونه کوي بلکې هغه د جاهلیت سلام یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ثقیف یا طائف د خلقو په ورتګ خوشحاله سو
او د دوی دپاره یې په مسجد کې خیمې ودرولې. دا د دې دپاره چې قرآن واوري او د مسلمانانو لمونځ وویني. د طائف ډله څو ورځې په مدینه منوره کې پاته سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به خبرې کولې، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هره شپه د ماخوستن تر لمانځه وروسته د دوی خیمو ته ورتلی، او هلته به د خبرو دپاره دونه ورته ولاړ و چې پښې به یې وچې سوې. کله به یې پر یوه پښه تکیه کول او کله پر بله پښه. یو نفر د عثمان ابن ابي العاص په نامه هم دغه د طائف په ډله کې و، او تر ټولو په عمر کم و. کم وخت چې به دغه د طائف خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته د خبرو دپاره ورتله، دی به په خپل ځای کې پرېښاوه چې د دوی سامانونه ګوري. بیا چې به دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه راغله او د غرمې په وخت کې به بیده سوه، عثمان ابن ابي العاص به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. د دین پوښتنې به یې ځینې کولې او قرآن مجید به یې ځینې زده کاوه. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د عثمان ابن ابي العاص ورتګ څو واره و، څو په دغه موده کې یې د دین ډېر احکام زده کړه. او که به یې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راحت دپاره کور ته تللی دی، نو به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او دین به یې زده کاوه. خو دغه خپل حال یې د خپلو ملګرو څخه پټاوه. هغه یې په حال نه خبرول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دین سره د ده علاقه ډېره خوښه سوه او دی هم پر ګران و، څو چې په آخر کې د ثقیف د ډلې وزړو ته اسلام ننوتی. نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، موږ اسلام قبلوو مګر په شرطو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: شرطونه مو څه شي دي؟ دوی ویل: موږ یو قوم یو چې همیشه سفرونه کوو او په سفر کې د زنا کولو څخه چاره نه لرو. نو د زنا اجازه به راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هغه دین چې په هغه کې زنا وي هغه دین نه دی. الله جل جلاله فرمایي: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا. زنا ته مور نږدې کېږي، بېشکه چې دغه زنا فاحش کار او بده لار ده. اهل طائف ویل: نو نه مسلمانېږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زه هم داسې اسلام نه در څخه قبلوم چې په هغه کې د زنا وي. دا ډله ولاړه سوه او بیا یې مشوره سره وکړه. ویل: تر زنا به تیر سو. بیا راغله ویل: یا رسول الله، مسلمانېږو په دې شرط چې د شراب چښلو اجازه به راکوې، ځکه دغه شراب زموږ د مځکې شربت دی، موږ د هغه څخه چاره نه لرو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: شراب الله جل جلاله حرام کړی دی و هیڅ چاته د هغه د چښلو اجازه نه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اسلام او د هغه پر احکامو ټینګ ورته ولاړ دی، تر هیڅ شي نه ورتېرېږي. دوی ولاړ سي، هلته مشوره وکړي او بیا راسي، خو فایده نه لري. بل وار بیا راغله او ویل: یا رسول الله، تر هغه نورو خبرو به موږ تیر سو مګر د سود یا ربا اجازه به راته کوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بې له قید او شرطه به مسلمانېږي. هر هغه شی چې الله جل جلاله حرام کړی دی هغه حرام دی. د الله جل جلاله په دین کې تر هیڅ شي نسم تېرېدلی. اهل طائف بیا ولاړ سوه او پس له مشورې بیا راغله. ویل: یا رسول الله، اسلام قبلوو صحیح ده، زنا را باندې حرامه که، شراب او سود را باندې حرام که، مګر لمونځ را معاف که، لمونځونه نه کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: په هر هغه دین کې چې لمونځ نه وي خیر پکښې نسته. اهل طائف لاړه او پس له مشورې بیا راغله. ویل: یا رسول الله، اسلام قبلوو زنا، شراب، ربا را باندې حرام که، لمنځونه هم کوو، فقط ربه یعنی هغه بت لات، هغه چې د دوی معبود بت و، مه را باندې حراموه.
یوازې لات را پرېږده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل یا والله هیڅ کله به در پرې نږدم. موږ په هیڅ شکل او هیڅ صورت بوتان نه قبلوو او نه پرېږدو. اهل طائف وایي ته زموږ اله ربه نړوې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل هو نړوم او ماتوم یې. دوی بیا ولاړه مشوره یې سره وکړه. ویلې ده چې هیڅ شرط یې نه قبلیږي او څه په وسه هم نه ده پوره، ځکه طائف د هرې خوا محاصره دی. طائف داسې ځای نه دی لکه نورې لرې قبیلې، بلکې طائف و مکې مکرمې ته ډېر نږدې دی او مکه مکرمه هم د مسلمانانو تر تصرف لاندې ده. اهل طائف ولیده چې بې له تسلیمېدو بله لار نه ده پاته. پس له مشورې راغله او ویل یا رسول الله موږ اسلام ته داخلیږو خو فقط دغه یو شرط مو ومنه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل هغه شرط مو څه شی دی؟ ویل هغه دا چې ربه لات هغه د دوی بت موږ نه نړوو، بل څوک به نړوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل هو دا شرط مو منم، بل څوک به در ولېږم چې ویې نړوي. بیا نو د طائف ډلې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د تلو اجازه واخیسته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم اجازه ورکړه. د دوی عزت یې وکړي او په ښه طریقه سره یې رخصت کړه او د دوی امیر یې عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه وټاکئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اسلام پر زده کولو د هغه حرص ولیدی او په دغه وخت کې د قرآن مجید څو سورته هم په یاد کړي وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دوی پسې یوه ډله د هغه ربه یا لات د نړولو او ماتولو دپاره ورولېږل چې د دغه ډلې مشر خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او په دې ډله کې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه، ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنه هم وه چې هغه د دوی رب ورونړوي. د ربه د نړولو په وخت کې د طائف ښځې راووتې او پر هغه خپل معبود یې په حسرت سره ژړل چې نړول کیږي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه کلنګ واخیستی او خپلو ملګرو ته یې وویل والله نن ورځ به مو پر ثقیف وخندوم. نو هغه د بت د خونې دروازې ته چې یې اول کلنګ ورسره کوي خپل ځان یې پر ځمکه واچاوه او لغړي. یو وار په اهل طائف کې نارې سوې چې الله مغیره ورک کړي او ربه ووژي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه بیرته جګ ودرېدی او ویل الله مو خوار که، دغه بت د برې او کودر کې دی. او بیا یې د هغه خونې دروازه ووهل او ماته یې کړه. د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه کلنګ په لاس کې دی او بت وهي. هر وارې چې پر وکي ابو سفیان د هغه ښځو د غم او ژړا پیښې کوي او د هر وارې سره و دغه بت ته وایي آهن لک واهن لک. د طائف خلق ویل اوس ورته ګوري که ربه ونړاوه نو موږ اسلام ته داخلیږو او که ربه دی ووژي نو اسلام نه قبلوو، دوی سره پرېږدي. اوس نو ټول اهل طائف او ثقیف سره راټول سوي دي و مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ته ګوري چې څه ورته پیښیږي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د بت په وهلو او نړولو شروع وکړه او هغه یې د دوی په حضور مات او ټوک ټوک کړي او د دوی هغه اله او معبود یې ورمات کړي چې په سوو کلو یې د هغه عبادت کړی و. کم وخت چې ربه یا لات مات او ونړول سو نو اهل طائف ټول و اسلام ته داخل سوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه دعا قبول سوې وه چې ویل اللهم اهدي ثقیفا واتی بهم. اوس نو د عربو لوی لوی قبیلې اسلام ته داخل سوې چې د هغې جملې څخه یو هم د ثقیف قبیله وه. ستا به په یاد وي دا هغه ثقیف یا اهل طائف دي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دعوت دپاره هلته ورغلی وو او دوی یې په ډېره بده طریقه سره استقبال وکړي او په ډېره بد اخلاقي سره د خپله ښاره څخه وایستی. خپل کوچنیان او ناپوهان یې امر کړه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ډبرو ولي او پسخندونه په وهي.
پر مبارکو پښو یې په ډبرو ویشتی او د ده علیه الصلاة وسلام د پښو څخه وینې بهېدلې. دا هغه ثقیف دی او نن ورځ مدینې منورې ته ورغله د الله جل جلاله دین ته په صداقت او اطاعت سره داخل سوه. ستا به په یاد وي په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طائف څخه بیرته مکې مکرمې ته تلی، زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری و او ورته ویل یا رسول الله ته څنګه مکې ته ورځې؟ او دوی ځینې ویستلې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په جواب کې ورته وویل یا زید، الله جل جلاله د دغه مشکلاتو څخه د وتلو لار او مخرج پیدا کوي او الله جل جلاله د خپل دین ناصر او د خپل نبی علیه الصلاة وسلام غالبه کوونکی دی. نو ورونو دغه نن ورځ چې تاسې دغه د طائف مسلمانېده وینئ او مخکې مو د مکې مکرمې فتح ولیده، دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه قول او هغه خبرې تصدیق دی. دا هغه طائف دی او هغه مکه ده او نورې هم ډېرې قبیلې په ډلو ډلو و اسلام ته داخلې سوې. محترم ورونو، اوس چې د هجرت 8 کال پای ته رسېدلی دی او د هجرت 9 کال شروع او داخل سوی دی و دغه 9 کال ته د هجرت عام الوفود ویل کیږي، یعنی د ډلو کال. وفد په عربي کې وډلې ته وایي او وفود جمع د وفد ده. او دغه کال ته ولې عام الوفود ویل کیږي؟ هغه په دې سبب کوم وخت چې مکه مکرمه فتح سوه او قریش و اسلام ته تسلیم سوه، حوازن شکست وخوړی، طائف هم فتح سو، نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو سیطره پر ساحل غربي پوره او ټینګه سوه. هغه بوتان چې خلقو یې عبادت کاوه مات او ونړول سوه. د جزیرة العرب پاته ټولو قبیلو ته د اسلام د کامیابۍ خبر ورسېدی. دلته نو د شاوخوا څخه خلق را شروع سوه، مدینې منورې ته راځي او د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلیږي. ډله پس له ډلې و مدینې منورې ته راځي او مسلمانیږي. اوس نو موږ په اختصار سره دا ویلی سو د کومه وخته څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړي، موږ ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند او وخت په پرله پسې غذاو او په پرله پسې سریو سره تېرېدی. ټوله وخت یې د دعوت او جهاد دپاره و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جزیرة العرب پر ډېره حصه تسلط پیدا کړي او د جزیرة العرب ډېر خلق مسلمانان سوه. د هجرت په 8 کال کې مکه مکرمه فتح سوه. حوازن په هغه لوی جنگ کې چې د حنین جنگ و ماته وخوړه. د حوازن هغه کسان چې د حنین په جنگ کې وتښتېدل د مسلمانانو د طرفه تعقیب او په طائف کې محاصره سوه، مګر د الله جل جلاله د طرفه د طائف د فتح اجازه نه وسوې. نو طائف نسو فتحه او مسلمانانو د ذوالحجې په میاشت کې د عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه په مشرتابه حج ادا کړي. د هجرت 8 کال په دغه واقعاتو سره پای ته ورسېدی او بیا د هجرت 9 کال داخل سو. هغه کال چې د سیرت په کتابو کې عام الوفود ورته ویل کیږي، هغه چې د مسلمانېدو دپاره پرله پسې ډلې مدینې منورې ته راتلې. د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې د تبوک غزا پیښه سوه، مګر هغه ډلې چې مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره راتلې ډېرې زیاتې ډلې راغلي دي او مؤرخینو د تاریخ په کتابو کې د دغه ډلو دقیق تاریخ، یعنی د ورځې او میاشتې معین تاریخ نه دی ذکر کړی. خو یقیني خبره دا ده چې ځینې ډلې د تبوک تر غزا د مخه راغلي دي او ځینې ډلې د تبوک تر غزا وروسته راغلي دي او د تبوک غزا د هجرت د 9 کال په مابین کې وه چې د رجب میاشت وه. نو اول به د تبوک د غزا بیان درته وکم او بیا به د ډلو بیان وکړو، ځکه د ډلو معین تاریخ لکه د مخه چې مو وویل نه دی معلوم.
خو بیا هم د کعب ابن زهیر ابن سلما د اسلام قصه په یقیني ډول سره د هجرت د 9 کال په شروع کې وه چې هغه قصه داسې ده. کعب ابن زهیر په خپله شاعر او د عربو د هغه مشهوره او لوی شاعر زوی دی، خو دی مشرک و او په اشعارو کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذم او حج وویل. خو په عین وخت کې د دغه کعب ورور بجیر ابن زهیر مسلمان و. نو دغه مسلمان ورور و هغه مشرک کعب ته لیک او رساله ورولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ټولو شاعرانو په وژلو امر کړی دی کوم چې په اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بد او ذم ویلی وي، بې له هغو کسانو څخه چې اسلام ته داخل سي او توبه وکاږي، هغو ته عفو کوي. نو زما و تا ته دغه نصیحت دی چې مدینې منورې ته مسلمان او توبه کوونکی راسه نو به خلاص سې، که نه نو د خپل ځان د ژوندي پاته کېدو د پاره دي بل ځای وګوره، په جزیرة العرب کې ژوند نسې کولی. کعب یوازې دا نه چې د ورور نصیحت یې نه کوي قبول، بلکې په جواب کې یې داسې اشعار ورولېږل چې په هغه کې یې خپل ورور په مسلمانېدو ملامتاوه چې ته و داسې دین ته ور اوښتی یې چې نه دي پلار او نه دي مور پر هغه دین وه او نه دي ورور پر هغه دین دی. بجیر رضی الله تعالی عنه دغه د مشرک کعب اشعار و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو او د کعب په وژلو سره امر وکړي. بجیر رضی الله تعالی عنه دوهم وار بیا لطفا فتا واړوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو او د کعب په وژلو سره امر وکړي. بجیر رضی الله تعالی عنه دوهم وار بیا خپل ورور کعب ته لیک ولېږي چې ورته لیکلې وه زما د لیک په رسېدلو سره فورا باید مدینې منورې ته مسلمان راسې، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له اسلامه هغه د مخني ګناهونه ټول معافوي، که نه نو ځان مړ وبوله. کعب هم مسلمان سو او مخ پر مدینه منوره رهي سو. کم وخت چې مدینې منورې ته ورسېدی خپل اوښ یې د مسجد په دروازه کې چوکی او دی مسجد ته ورننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو سره ناست و. کعب وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مې په هغه اوصافو سره وپېژندی کم چې د ده علیه الصلاة وسلام په باره کې مې اورېدلي وه، که نه تر دغه د مخه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و لیدلی. نو وایي د خلقو په مابین کې ورتیر سوم او سلام مې ورته ووایه. ورته ومې ویل یا رسول الله تا ته مې پناه راوړې ده، امان غواړم، آیا و کعب ته چې توبه کوونکی او مسلمان راسي امان ورکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو تا ته امان دی. بیا نو کعب هغه خپله مشهوره قصیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدح او صفت کې ده وویل چې هغه قصیده د بانت سعاد یا قصیده برده په نامه سره یادیږي. د هغې قصیدې اول بیت داسې دی: بانت سعاد فقلب اليوم متبول متیم اثرها لم یفد مقبول. ډیر اعلی او خوندور بیتونه دي چې د دغه قصیدې په ویلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله اغوستې برده چې چپنې یا پټو ته ویل کیږي و دغه کعب ته په انعام کې ورکړه. او بیا په وروسته کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دغه برده د کعب څخه په 10,000 درهمه وغوښته. خو کعب ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لباس زما تر خپل ځان ما سیوا پر بل چا نه دی پیرزو. بیا چې کعب رضی الله تعالی عنه وفات سو دغه برده معاویه رضی الله تعالی عنه د کعب د کورنۍ څخه په 10,000 درهمه رانیول او دغه برده تر ډیرې زمانې پورې د یوه خلیفه څخه و بل ته په میراث پاته کېده. اوس هم ویل کیږي چې هغه برده د ترکیې په موزیم کې پرته ده.
څرنګه چې کعب رضی الله تعالی عنه د قصیدې په ویلو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برده په انعام وګټل، نو د قصیدې نوم یې هم قصیده برده سو. او د دغه بردې د جنسیت قیمت دونه نه و چې په 10 یا 20,000 درهمه ارزېده، بلکې هغه تبرک دغه برده و دغه درجې ته ورسول چې د وخت د خلیفه سره به ساتل کېده. اوس به بیرته هغه خپلې قصې ته ولاړ سم. موږ د تبوک غزا یادول. د تبوک غزا د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې وه. څرنګه چې د مکې مکرمې فتحه د حق او باطل په مابین کې یوه فاصله او جلا کوونکې غزا وه. پس له دغه فتحې څخه و عربو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت او نبوت کې هیڅ شک نسو پاته، نو ځکه د وخت حالاتو په تماما معنا سره فرق او تغییر وکړي. خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلېده چې د دغه ډلو بیان به انشاء الله د وفود یا ډلو په فصل کې په تفصیل سره درته بیان کم. او دغه په ډلو ډلو و اسلام ته داخلېده به تا ته د مسلمانانو د هغه شمیر او عدد څخه در معلوم سي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې په حجة الوداع کې اشتراک کړی و. اوس چې د مسلمانانو داخلي ستړیاوې پای ته ورسېدې او مسلمانان د دې دپاره فارغه سوه چې د الله جل جلاله د دین احکام او قوانین زده کړي او د اسلام دپاره دعوت نشر کړي، مګر بیا هم په دغه وختو کې هلته یو قوت موجود و چې بې له کم سببه او دلیله یې پر مسلمانانو تعارض او تیری کاوه، چې هغه د روم قوت و چې په هغه وختو کې د مځکې د مخ هغه لوی عسکري قوت بلل کېدی. لکه څرنګه چې موږ په پخوا کې درته وویل چې د روم د تعرض او تجاوز شروع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد حارث ابن عمیر الازدی رضی الله تعالی عنه په وژلو سره وسوه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله د بصرا و عامر ته وروړه او په لار کې د شرحبیل ابن عمرو الغسانی د طرفه شهید کړه سو. او تر هغه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مسلمان قاصد د بدلې او انتقام اخیستلو دپاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یو لشکر و مؤته ته ولېږئ. او هلته په مؤته کې د روم د لشکر سره لوی او شدید جنگ وسو. خو بیا هم اسلامي لشکر خپله بدله او انتقام د هغه ظالمانو څخه لکه څرنګه چې لازمه وه نه واخیسته، مګر بیا هم دغه جنگ د لرې او نږدې عربو په زړو کې ډېر مهم تاثیر پرېښاوه. او د روم پاچا قیصر د مؤته د جنگ هغه لوی تاثیر چې د مسلمانانو د مصلحت او شهرت دپاره یې پرېښاوه نه د فکره ایستی او نه هېراوه. دی بیرېدی چې پس له دغه جنګه به د ډیرو عربي قبیلو په دماغ کې دا فکرونه پیدا سي چې د روم څخه خپل استقلال لاسته راوړي او د مسلمانانو سره به صلح وکړي. او دغه د مسلمانانو قوت یو خطر و چې قدم پر قدم د روم و حدودو ته ورنږدې کېدی. او د روم د مملکت هغه حدود یې چې د شام په طرف کې وه او د عربو په همسایتوب کې پراته وه تهدیدول. نو قیصر پر ځان دا لازمه وبلل چې د مسلمانانو قوت د مخه تر دې چې د یوه لوی او عظیم خطر په شکل میدان ته راووځي او بیا یې هیڅ چاره نه کیږي د بینه یوسي. او د مخه تر دې باید مسلمانان ختم او فیصله کم چې په نورو عربي منطقو کې زما پر ضد انقلابونه او شورشونه پیښیږي. د دغه مصلحتو او ګټو په سبب د مؤته د جنگ یو کال نه تیر سوی چې قیصر د مسلمانانو د جنگ دپاره د لشکر په جوړولو شروع وکړه. دغه لشکر یې د رومیانو او هغه عربي قبیلو څخه سره یو ځای کاوه چې د قیصر تابع وې، لکه غسان او داسې نورې قبیلې. قیصر د مسلمانانو سره د یوه فیصله کوونکي او خونړي جنگ دپاره تیاری او آمادګي نیسي. دغه خبرونه و مدینې منورې ته ورسېده چې روم
د مسلمانانو پر ضد د یوې خونړۍ جګړې دپاره ځانونه تیاروي. د دغه خبرو په اورېدلو مسلمانان په هره لحظه کې د روم د حملې څخه په بیره کې وه. حتی چې مسلمانانو به یو غیر عادي غږ او آواز واورېدی، دا بېګمان سو چې د رومیانو لښکر راورسېدی. د مسلمانانو دغه حالت په هغه کیفیت کې ښه معلومیږي چې حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته پیښ سو، چې هغه قصه داسې وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازواجو مطهراتو چې ولیده چې ټول مسلمانان ماړه او هوسا سوه، نو دوی فکر وکړي چې ښایي زموږ د ښه ژوند دپاره هم وسایل او اسباب پیدا سي. نو د دوی د جملې څخه ځینو ازواجو مطهراتو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړې او ځینې ویې غوښتل چې زموږ د ښه ژوند دپاره هم پراخه نفقه او وسایل را برابر کړه، چې موږ هم د نورو مسلمانانو پر قسم هوسا ژوند وکړو. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره درنه سوه او قسم یې یاد کړي چې تر یوې میاشتې پورې به د هیڅ زوجې کور ته نه ورځم. نو مسجد ته نږدې په یوه بالاخانه کې اوسېدی. اصحاب کرام د دغه حالت څخه مضطرب او وارخطا سوه. دوی د واقعې په حقیقت نه و خبر، نو یې په شروع او ابتدا کې دا خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې ازواج مطهرات ټوله طلاقې کړي دي. دا قصه اوږده قصه ده، خو اوس د دغه قصې د بیانولو څخه زما مقصد دا دی چې مسلمانان د روم د راتګ او حملې څخه څونه او په کمه اندازه پریشانه وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د دغه قصې روایت کوي وایي ما یو انصاري ملګری درلودی. کم وخت چې به زه د یوه کار په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه غائب سوم، دغه انصاري به هلته حاضر و او بیا چې به زه راغلم د هغه مجلس په واقعاتو به خبرولم، او که به دی غائب سو بیا به ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس حالات ورته بیانول، او موږ دواړه د مدینې منورې د عوالي په منطقه کې اوسېدلو او په نوبت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته ورتلو. په دغه وختو کې موږ د غسان په پاچا سره بیرول سوي وو چې پر موږ مسلمانانو حمله کوي. نو خود زموږ مسلمانانو زړونه په تشویش ډک وه چې ناببره مې هغه انصاري ملګري دروازه را وټکول. په تلوار او وارخطایي یې راته وویل خلاصه که خلاصه که. ما ویل غسان راغله؟ ملګري مې ویل بلکې تر دې مهمه پیښه ده. خو چې خبر یې راته ووایه هغه دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر و چې د خپلو ازواجو مطهراتو څخه جلا سوی و. تر دغه ځایه پورې مې د دغه قصې څخه مقصد دا و چې مسلمانان په دغه اندازه د روم او غسان د حملې څخه په تشویش کې وه چې د وارخطایي هره خبره به پیښه سوه. د دوی په فکر کې د روم او غسان حمله ورګرځېده. او د امام بخاري رحمه الله په روایت کې د قصې د دغه ځای الفاظ داسې روایتیږي چې عمر رضی الله تعالی عنه وایي موږ ته ویل سوي وه چې غسان د مسلمانانو د جنگ دپاره چوټې په پښه کړي دي، یعنې را رهي سوي دي. او زما ملګری د ده د نوبت په ورځ د مسجد نبوي څخه ماخوستن راغلی او زما د کور دروازه یې په ډېر شدت راوټکول او ویل آیا دی بیده دی؟ زه په وارخطایي ورته راووتم چې څه پیښه ده؟ ملګري مې راته وویل ډېره لو خبره پیښه ده. ما ویل آیا غسان راغله؟ ده ویل یا تر هغه هم لو او اوږده خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې ښځې طلاقې کړي دي. نو دغه واقعه او قصه پر دې دلالت کوي چې مسلمانان د روم د جنگ او حملې څخه په تشویشي او خطرناک حالت او موقف کې وه. پر دې سربیره هغه شی چې د روم او غسان د حملې تاکید یې کاوه هغه کار و چې د مدینې منورې منافقانو د دغه خبر په اورېدلو سره وکړي. که څه هم منافقانو
د رسول الله صلی الله علیه و وسلم کامیابي یوازې د جنگ په میدان کې نه بلکې د ژوند په هره مسئله کې په خپلو سترګو سره لیدلې وه او دا ورته معلومه وه چې د مځکې پر مخ داسې قدرت نسته چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو په مخ کې دې ثبات او مقاومت وکړي بلکې هر شی او هر قدرت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لار کې درېږي هغه په خپله ویلې کېږي. پر دغه ټولو سربیره بیا هم دغه منافقان په دې امید وه چې هغه د دوی د زړو پټ مقصدونه دي حاصل سي او اوس چې دا امید پیدا سو چې د روم په واسطه به د دوی د زړو غوښتنې ژر سرته ورسیږي نو یې د خپلو دسیسو او مؤامرو دپاره یوه ځالګۍ هم جوړه کړه چې دغه ځالګۍ یې په ظاهره د مسجد په نامه او شکل سره جوړه کړه چې هغه مسجد ضرار دی. دوی دغه مسجد د څه شي دپاره جوړ کړي؟ د خپل کفر د تقویت، د مسلمانانو د تفرقې او د هغو کسانو د اجتماع او ټولنو دپاره یې جوړ کړي چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره جنګیږي. او بیا یې نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه وغوښته چې ته به په دغه مسجد کې د تبرک دپاره لمونځ وکړې. خو د دوی اصلي مقصد دا و چې مسلمانان خطا باسي او د دوی په هغه مقصد نسی پوه چې دوی دغه مسجد د هغه دپاره جوړ کړی دی چې هغه د مسلمانانو پر ضد دسیسې او مؤامرې وي او مسلمانان و هغه شي ته نسی متوجه چې و دغه مسجد ته واردیږي او ځینې صادریږي چې په ظاهره بې نوم د مسجد وي او په حقیقت کې به د مدینې منورې د منافقینو او د اسلام د هغه دشمنانو دپاره ځالګۍ وي چې تر مدینې منورې د باندې په شام کې اوسیږي لکه ابو عامر الفاسق. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې زه خو اوس د تبوک د غزا دپاره په آمادګي مشغوله یم خو چې بیا د تبوکه څخه راسم بیا به سره ګورو. نو د منافقانو دغه دسیسه هم نسوه کامیابه بلکې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پس له هغه څخه چې د تبوک د غزا څخه راغلی په عوض د دې چې په دغه مسجد کې لمونځ وکړي هغه یې وسوځاوه او ونړاوه. ورونو څرنګه چې د ابو عامر الفاسق نوم یو وار د احد په غزا کې ذکر سوی دی او بیا اوس یاد سو نو د پاره د دې چې دغه فاسق وپیژندل سي د هغه مختصره سوانح او د دغه مسجد ضرار په جوړېدلو کې به د ده رول او اهمیت درته بیان کم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړي هلته تر مدینې منورې د باندې یې د بني عمرو بن عوف په کلي کې واړول او هلته یې یو مسجد جوړ کړي چې د قبا د مسجد په نامه سره مشهوره دی. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم به په وروسته کې اکثره د شنبې په ورځ د مدینې منورې څخه و دغه مسجد ته ورتلی او هلته به یې 2 رکعاته لمونځ کاوه. د دغه مسجد او په هغه کې د لمونځ کولو ډېر فضائل رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیان کړي دي. ځینو منافقینو غوښته چې د دغه مسجد پر ضد او نږدې و دغه مسجد ته یوه بله بنا یا تعمیر د مسجد په نامه جوړ کړي او د دغه مسجد خلق سره جلا او متفرق کړي. خو په حقیقت کې د دغه ناپاک عمل اصلي محرک او سبب یو سړی و چې ابو عامر الراهب ورته ویل کېده. ابو عامر الراهب څوک و؟ د خزرج د قبیلې یو نفر و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت د مخه نصراني سوی و او د نصاراو د راهبانو یا عابدانو ژوند یې اختیار کړی و. د مدینې منورې د شاوخوا خلق خاصتا د اوس او خزرج د قبیلو خلق د ده و زهد او فقیرۍ ته عقیده درلوده او د ده به ډېر زیات عزت تعظیم او احترام کاوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر بختور او مبارک قدوم یا ورتګ وروسته چې په مدینه منوره کې د علم او ایمان لمر راوختی او د اسلام په نور سره شاوخوا رڼا سوه نو د داسې مصنوعي او تقلبي فقیرانو اهمیت د بینه ولاړی او ده ته چا
اهمیت نه ورکاوه، ځکه د لمر په راختلو سره څوک په هغه څراغ پسې نه ګرځي چې تیل یې خلاص سوي وي. ابو عامر د دغه کیفیت څخه ډېر خفه او ناراضه و او د حسد په اور کې نینې سو. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه ابو عامر الفاسق و اسلام ته دعوت کړي او ورته ویل ما د خپل ځان سره ابراهیمي صحیح دین راوړی دی. ابو عامر ویل زه خو د پخوا څخه پر ابراهیمي دین وم، مګر تا د خپله ځانه په ابراهیمي دین ځینې مخالف شیان ګډ کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د خبره په شدت سره رد کړه، خو بالاخره د ابو عامر د خولې څخه دا خبره راووته په موږ دوو کې چې هر یو درواغجن وي الله جل جلاله دې هغه د خپله وطنه څخه لري او یوازې په غربت او مسکنت کې مړ کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل آمین. د بدر تر غزا وروسته چې د اسلام اساس او بنیاد نور هم ټینګ سو، د حاسدانو سترګې او زړونه نور هم د مسلمانانو په کامیابۍ سوځل کېده، نو ابو عامر وارخطا سو او مکې مکرمې ته د دې دپاره وتښتېدی چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و جنگ او مقابلې ته نور هم تشویق کړي او د اسلام سره د جنگ دپاره تیار کړي. لکه و چې مو لیده چې دغه ابو عامر د احد په غذا کې د مشرکانو سره راغلی و او د جنگ تر شروع کېدو د مخه و میدان ته راووتی. د مدینې منورې انصارو خصوصا د خزرج و قبیلې ته چې د جاهلیت په وختو کې د مخلص موریدان و خطاب وکړي او د دوی څخه یې وغوښته چې زما و طرف ته راسئ، مګر دغه احمق په دې نه پوهېدی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مقابل کې هغه د پخوانۍ کوډې او جادو کله چلیږي. نو ځکه انصارو د په جواب کې وویل ای فاسقه او ای د الله دشمنه، الله دې ذلیله که، موږ به څنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم پرېږدو او ستا ملګرتیا به کوو. د انصارو د دغه مایوس کوونکي جواب تر اورېدلو وروسته ابو عامر الفاسق ډېر په قهر سو او داسې یې وویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم، تر دې وروسته چې هر قوم ستا د جنگ دپاره راځي زه به د هغو ملګری یم. نو د حنین تر جنګه پورې بې له ناغې د کفارو په ملګرتیا د مسلمانانو سره جنګېدی. د احد په غذا کې هم دی و چې په میدان جنگ کې یې غارونه کیندلي او جوړ کړي وه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه ته د هغه غارو ولوېدی. تر جنگ وروسته ابو عامر فاسق دا حس کړه چې اوس هیڅ یوه عربي قوه د مسلمانانو په مخ کې نسي درېدلی، نو په تیښته سره یې ځان شام ته ورساوه او د مدینې منورې منافقانو ته خط ولیکئ چې زه به د روم د قیصر سره ملاقات وکم او د هغه د یوه زورور لښکره سره د محمد صلی الله علیه و وسلم جنگ ته درتلونکی یم چې د سترګو په راب کې به د مسلمانانو ټول امیدونه د خاورو سره برابر سي او مسلمانان به بالکل ختم او فیصله کړي. خو تاسې اوس یو تعمیر د مسجد په نامه جوړ کړئ چې هلته به د لمانځه په نامه سره راټولیږي او د اسلام پر ضد به خپلې خبرې او مشورې سره کوئ او زما قاصدان به هم هلته زما لیکونه او پیغامونه در رسوي او که زه هم مجبوره سوم هلته به د مسلمان په نامه درسم او دغه مسجد به زموږ د اجتماع او مشورو ځای وي. د هغه ځای څخه به د اسلام ضد کارونه نشروو. د دغه خبیثو مقاصدو دپاره د مسجد قبا په مقابل کې د ضرار د مسجد په جوړولو شروع وسوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې دا بهانه وکړه چې یا رسول الله په الله مو دې قسم وي چې زموږ د بدو نیت نه دی، خو د یخ او باران په سبب خاصتا د مریضو او ضعیفو خلقو په سبب چې تر مسجد قبا پورې نسي تلای موږ دغه مسجد جوړوو چې لمونځ کوونکو ته سهولت او آساني وي. د تبوک د غزا د شروع سره د دغه مسجد ضرار بنا و پای ته ورسېده. نو یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته حال ورولېږي چې یا رسول الله که تاسې یو وار هلته راسئ او په دغه مسجد کې لمونځ ادا کړئ ستاسې به مهرباني
او زموږ دپاره به د سعادت او برکت سبب وګرځي. او دغه غوښتنه یې هم په دې سبب سره وه چې د دوی په فکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه عمل په لیدلو سره به د ځینو ناپوه او ساده مسلمانانو ګمانونه ښه سي او بیا به د منافقانو د مکر او حیلې په دام کې بند سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې د تبوک د تلو دپاره په تیاری او آمادګي مشغوله و. نو یې وفرمایل زه خو اوس مشغوله یم، خو کم وخت چې د تبوکه څخه راسم څرنګه چې د الله جل جلاله اراده وي هغسې به وسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبوک ته ووتی او په دغه جدید البنا مسجد ضرار کې یې لمونځ نه کوي ادا. اصلا دغه مسجد د فساد دپاره جوړ سوی و. دا مسجد د اسلام پر ضد د جنګ کولو مرکز و. مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غزا څخه فارغه سو او مدینې منورې ته نږدې سو، نو د الله جل جلاله د طرفه دغه آیات شریف نازل سو چې د سورة التوبه 108 نمبر آیات دی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. یعنی او هغه منافقان چې جوړ کړي دی مسجد د پاره د ضرر رسولو مؤمنانو ته، او جوړ کړي دی د پاره د کفر او د پاره د تفرقې اچولو په مابین کې د مؤمنانو، او جوړ کړي دی د پاره د انتظار د هغه چا چې پخوا یې لا د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگ کړی دی، چې هغه څوک دغه ابو عامر الفاسق دی. وليحلفن ان اردنا الا الحسنى، او دوی قسمونه یادوي چې زموږ اراده بې له خیره او نیکۍ د بل شي نه ده. والله یشهد انهم لکاذبون، او الله جل جلاله شاهدي ادا کوي چې بېشکه دوی په دغه خپلو قسمو کې خامخا درواغجنان دي. دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدي ده چې دوی درواغ وایي. منافقانو دغه مسجد ضرار د خپلو مشورو د مرکز دپاره او د مسجد قبا پر ضد جوړ کړی و، او د دغه آیات شریف په واسطه الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو په خبیثو نقشو او غرضو خبر کوي، او د ضرار د مسجد د جوړولو اصلي او اساسي مقصد یې ښکاره کوي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غزا څخه د بیرته راتګ په وخت کې مدینې منورې ته ورنږدې سو، نو یې د خپلو اصحاب کرامو څخه 2 نفره، په بل روایت کې 4 نفره چې مالک ابن خشم، معن ابن عدی، عامر ابن سکن او یو بل 4 نفر چې نوم یې نه دی ذکر سوی، و مدینې منورې ته ولېږل چې دغه تعمیر چې نوم یې د فریب او چم پر اساس مسجد ایښول سوی و ونړوي او د مځکې سره یې برابر کړي. دغه اصحاب کرام هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حکم د عملي کولو دپاره تر لښکر د مخه سوه، هلته ولاړه او دغه مسجد ته اول اور واچاوه او بیا یې د هغه دیوالونه ونړول. منافقانو کوشش وکړي چې دغه نفر د دې کاره څخه منع کړي، خو دوی ویل چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر دی چې دا مسجد باید وسوځل سي او ونړول سي. نو د فاسق ابو عامر او منافقانو ټول ارمانونه د دوی په زړو کې پاته سوه، او ابو عامر الفاسق په خپله دعا او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آمین په شام او په قنسرین نومي ځای کې د خلقو څخه جلا او د پردیسۍ په مرګ مړ سو. او الله جل جلاله نور هم په سورة التوبه کې د دغه مسجد په باره کې فرمایي: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هیڅ کله په دغه مسجد ضرار کې د لمانځه دپاره مه درېږه، خامخا هغه د قبا مسجد چې اساس او تاداو یې د اولې ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګارۍ ایښول سوی دی، د دې ډېر لایق دی چې د لمانځه دپاره په هغه کې ودرېږي.
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرین. په دغه مسجد قبا کې داسې خلق دي چې دا خوښ لري چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي، او الله جل جلاله هغه ښه ځان پاکونکي خوښ لري. ورونو، دغه معلومات د مسجد ضرار، ابو عامر فاسق او منافقانو په باره کې وه. اوس بیرته و هغه بحث ته رجوع کوم چې د تبوک د غذا په باره کې موږ خبرې کولې. دغه د روم د آمادګۍ خبرونه او معلومات د لرې څخه د آوازو پر قسم و مسلمانانو ته رارسېده، څو بالاخره په دغه وختو کې د انباط یوه ډله و مدینې منورې ته راغله. انباط یو قوم و چې د شام څخه به تجارتي مالونه مدینې منورې ته راوړه، خاصتا نباتي غوړي. دغه خلقو دغه خبر په تفصیل او تاکید ورسره راوړی چې هرقل د مسلمانانو د حملې دپاره یو قوي لشکر جوړ کړی دی چې شمېر یې 40,000 نفره دی، او د دغه لشکر مشرتوب او قومنداني یې د روم د ډیرو لویو مشرانو څخه و یو مشر ته ورکړي دي، او د دغه لشکر سره یې نور عربي هغه قبیلې هم یو ځای کړي دي کم چې نصرانیت ته اوښتي او د روم تابع دي. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې د عربو هغه قبیلې چې د شام پر حدودو پرتې وې د پخوا څخه د نصرانیت و دین ته داخلي سوي وې او د روم تر حکم لاندې وې، نو ویل دغه عربي قبیلې لکه لخم، جزام او نورې هم ورسره یو ځای سوي دي، او د دغه لشکر مقدمه تر بلقا پورې را رسېدلې ده. د دغه خبر پر را رسېدلو سره د مسلمانانو دپاره ډېر لوی خطر پیدا سو، او هغه شی چې دغه خطر یې نور هم زیاتاوه هغه دا و چې وخت او موسم هم د ډېرې شدیدې ګرمۍ و. خلق په وچکالي او مشکلاتو اخته وه، حیوانات یې هم سره کم سوي وه، او میوې هم تازه پر پخېدلو او رسېدلو وې. نو د ټولو خلقو دا خوښه وه چې په خپلو میوو او سایو کې واوسېږي. د هیچا دا نه وه خوښه چې دغسې د ګرمۍ په وخت او دغسې حال کې د خپلو کورو څخه په سفر ولاړ سي، او پر دې ټولو سربیره د مدینې منورې او شام په مابین کې مسافه هم ډیره زیاته وه، لار یې وچه او سخته وه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حالاتو ته په حکیم او دقیق نظر سره کتل. هغه د روم آمادګي دغه د مدینې منورې تر مشکلاتو مهمه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی که د دغه مشکلاتو په سبب د روم سره په مقابله کې لږ تاخیر او کسالت وسي او روم ته دا موقع ورکول سي چې و هغه منطقو ته ورننوځي چې د مسلمانانو تر نفوذ او سیطرې لاندې دي، او بیا د مدینې منورې پر طرف را رهیسي، پر اسلامي دعوت او د مسلمانانو پر عسکري شهرت به د دې کار ډېر بد اثر ولویږي، او هغه جاهلیت به بیرته راژوندی سي چې د حنین په جنگ سره یې سخته او شدیده ضربه خوړلې وه، او اوس آخري نفسونه کاږي. او هغه منافقان چې په داسې موقع پسې ګرځي چې کله به پر مسلمانانو حمله وکړي، او اوس د روم د پاچا سره د ابو عامر الفاسق په واسطه ارتباطونه نیسي، نو هغه وخت چې روم د مخ د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي، منافقان به د شا د طرفه د مسلمانانو نسونه په خپلو خنجرو ورڅیري، چې په دې ډول سره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د اصحابو هغه کوښښونه چې د اسلام د نشرولو دپاره یې کړي وه عبث او بېهوده سي، او هغه کامیابۍ چې دوی پس له ډیرو پرلپسې خونړیو جنګو او سریو لاسته راوړي وې په مفته د لاسه ورکړي. حکیم او دانا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ټولو کارو او نتیجو ښه پوره پوهېدی، نو ځکه یې د دغه ګرمۍ او مفلسۍ سره سره دا مقرره کړه چې مسلمانان باید د روم سره یو فیصله کوونکی جنگ د هغو پر سرحد وکړي، او رومیانو ته دا موقع ورنکړي چې ودار الاسلام یا د مسلمانانو ملک ته ورداخل سي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فیصله وکړه چې موږ باید د داخلي
اقتصادي او موسمي مشکلاتو په سبب د روم سره په جنګ کولو کې ځنډ او تاخیر ونکو، نو یې په صحابه کرامو کې اعلان وکړي چې د روم سره د جنگ دپاره خپل ځانونه تیار او آماده کړي. همدارنګه د عربو و قبیلو او مکې مکرمې ته حال ولېږي چې د جنگ او سفر دپاره تیار سي او مدینې منورې ته راسي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم همیشه دا عادت و چې جنگ ته به وتی توریه به کول، یعنی په صراحت سره نه ویل چې چیرې او د چا جنگ ته ځي. مقصد به یو ځای و او نوم به د بل ځای یاداوه. دا د دې دپاره چې دشمن د مسلمانانو په حرکت نسی خبر، ځکه که دشمن خبر سي یا تښتي ځای پرېږدي یا د جنگ دپاره آمادګي نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هیڅ وخت کې په صراحت سره د مقصد د ځای نوم نه یاداوه، بې له تبوک او خیبر څخه چې په دغه دوو ځایو کې امر واضح او صریح و. د خیبر په غذا کې په دې سبب صراحت و چې د الله جل جلاله د طرفه د خیبر د فتح کېدو وعده سوې وه، نو و توریې ته ضرورت نه او دلته د تبوک په غذا کې بیا په دې سبب صراحت و چې مسافه ډیره لرې وه او شاید جنگ به هم ډیر شدید وي. نو د دې جنگ دپاره باید پوره او لازمه آمادګي ونیول سي. مسلمانان باید په دې خبر وي چې دا جنگ مو د هغه دولت سره دی چې په هغه وختو کې د دنیا هغه لوی مملکت بلل کېدی چې هغه د روم پاچهي وه، او د دې جنگ دپاره عادي او معمولي تیاری نه وه کافي، ځکه دا جنگ ممکن ډیر وخت په بر کې ونیسي. نو مسلمانان باید حتما په دې پوهېدلي وای چې جنگ اوږد او سفر سخت دی، نو خامخا باید پوره استعدادات ورته نیول سوي او برابر سوي وای. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مقصد ځای په وضاحت او صراحت سره اعلان کړي او مسلمانان یې وجهات ته تشویق کړه. همدارنګه د سورة توبه ډیر آیاتونه په دغه وخت کې د دې لپاره نازل سوه چې مسلمانان وجهاد او سفر ته تشویق او ترغیب کړي، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دې ته هم تشویق کړه چې خپل هغه ښه او نفس مالونه د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي. دغه سفر او دغه جنگ دپاره آمادګي د ډیرې سختې ګرمۍ په وخت کې وه، بارانونه ځنډېدلي وه او وچکالي پیښه وه. دا وخت داسې وخت و چې میوې د پخېدو په حالت کې وې، یعنی تر اوسه نه وې پخ سوې خو و پخېدو ته نږدې وې. د خلقو زړونه د دغه حاصلاتو سره تړلي وه، دا یې خوښه وه چې حاصلات واخلي او بیا ولاړ سي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه امر واضح او صریح و چې خامخا باید و دې جنگ ته ووځي. د دې جنگ په وتلو کې اختیاري معامله نه ده، بلکې صریح امر و چې هر هغه مسلمان چې د اسلحې د وړلو قدرت لري پر هغه دا واجب او لازمه ده چې و دې جنگ ته ووځي. په دغسې حالاتو کې صادق مسلمان د منافق او ضعیف الایمان مسلمان څخه پیژندل کیږي. مجاهد او منافق سره معلومیږي، ځکه دا امر اختیاري نه و بلکې واجبي او لازمي امر و. دغه د تبوک غزا ته غزوة العسره هم ویل کیږي، ځکه دغه غزا د ګرمۍ او مفلسۍ تکالیفو او مشکلاتو په وخت کې وه. دغه غزا د مسلمانانو دپاره ډیر لوی امتحان و. دغه غزا او د هغې د واقعاتو په باره کې په سورة توبه کې ډیر آیاتونه نازل سوي دي چې دغه غزا او د هغې حادثات بیانوي. که څه هم په سورة التوبه کې د نورو موضوعاتو په باره کې لکه د مکې مکرمې فتح او داسې نور بیان هم سته، خو په هغه جمله کې د تبوک د غزا واقعات او هغه حادثات چې د تبوک تر غزا وروسته پیښ سوي دي هم بیانوي. د سورة التوبه د ډیرو آیاتو په ترجمه تر هغو نسو پوهېدلی تر څو د تبوک د غزا د واقعاتو معلومات ونه لرو. دا خبره یو وار بیا تکراروم تر څو چې په سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم نه یو خبر، د قرآن مجید په ډیرو حصو نسو پوهېدلی. د سورة التوبه په 41 او 42 نمبر آیاتو کې رب عز وجل فرمایي: انفروا خفافا وثقالا
وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی ای مسلمانانو، تاسې که سپک یاست که درانه باید خامخا جهاد ته ولاړ شئ. د سپک او درانه څخه مقصد دغه ټول حالات دي. یعنی که پیاده یاست که سپاره، که ماړه یاست که غریبان، که زاړه یاست که ځوانان، که روغ یاست که رنځوران، که بې اسلحې یاست یا مسلح، که آزاد یاست که مریان، که مجرد یاست که د کور خاوندان، پر هر حال چې یاست باید غزا ته ووځئ او تاسې د الله جل جلاله په لار کې د اعلاء کلمت الله او د الهي دین د ترقۍ دپاره په خپلو مالو او په خپلو ځانو جهاد وکړئ. دغه وجهاد ته ستاسې تګ ستاسې د دنیا او آخرت دپاره خیر دی که تاسې په خپله ګټه او تاوان وپوهیږئ. ورونو، د جهاد اخروي ګټې و هر چاته معلومې دي چې په جنت کې لوړې درجې او ډېر نعمتونه دي، مګر د جهاد دنیوي ګټې څه شي دي؟ تر هر څه د مخه د کفارو څخه غنیمتونه او تر هغه وروسته د عزت ژوند. تاسې نن ورځ د مسلمانانو دغه د ذلت و ژوند ته متوجه یاست. هر چیرې چې مسلمانان دي هغه ذلیله او د ځان اختیار نه لري. د دغه ذلت اساسي سبب او علت دا دی چې نن ورځ مسلمانانو جهاد پرې ایښی دی. مګر واقعي مسلمانانو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اعلان واورېدی چې د روم د جنگ دپاره یې وربولي، د دغه امر د عملي کولو دپاره لکه په مسابقه کې چې وه، هر یوه کوښښ کاوه چې تر هغه بل د مخه خپل ځان تیار او آماده کړي. د هره طرفه و مدینې منورې ته د قومو او قبیلو راتګ شروع سو. د مسلمانانو څخه یو نفر هم په دې نه راځي چې د دغه غذا څخه پاته سي، بې له هغو کسانو څخه چې په زړو کې د نفاق مرض و. څرنګه چې د دغه غذا دپاره سفر پر نفس سخت او مشکل و او په دغه سفر کې لو ابتلا او سخت امتحان و، نو د منافقانو نفاق په خپله ځان ښکاره کاوه او د دې سفر څخه یې په یوه او بله بهانه ځان خلاصاوه. الله جل جلاله د دغه منافقانو په باره کې د سورة التوبه په 42 نمبر آیات کې فرمایي: لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. یعنی که سفر سپک او بې تکلیفه وای او دا امید وای چې غنیمتونه او ولجې په لاس ورځي، نو بیا ستا متابعت کړی وای، په دغه سفر کې به دې ملګري سوي وای. ولکن بعدت علیهم الشقه، مګر پر دوی دغه لار او مسافه لرې سوه، نو ځکه نه در سره ولاړه. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. یعنی کم وخت چې تاسې بیرته د دغه غذا څخه راسئ، نو دوی به په الله سره قسمونه یادوي چې که چیرې زموږ د سفر طاقت وای نو خامخا به موږ ستا سره وتلي وای. دوی خپل ځانونه دغه د درواغو په قسمو سره هلاکوي او الله جل جلاله عالم دی چې دوی خامخا درواغجنان دي. د منافقانو په باره کې دغه آیاتونه نازل سوه چې د دوی حال یې رسوا کړي. ورونو، یوازې دا نه بلکې د تبوک په غذا کې ډېر واقعات پیښ سوي دي چې په هغو کې منافقان کشف سوي او رسوا سوي دي. د تبوک غذا که څه هم په هغه کې د روم سره جنگ مقصد و، مګر په نتیجه کې ډېرې شدیدې ضربې او وارې پر منافقانو وه. حقیقي او واقعي جنگ د منافقانو سره و، نه د روم سره، لکه څرنګه چې بیا موږ په راتلونکو واقعاتو کې ووینو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه غذا دپاره اعلان وکړي، نو اعراب او منافقان و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او داسې عذرونه یې ویل او جوړول چې د منلو وړ نه وه. هر یو به په یوه عذر پسې ګرځېدی چې د هغه عذر په واسطه د غذا د وتلو او تللو څخه پاته سي. منافقان او ضعیف الایمان مسلمانان ولې دغه غذا ته نه تلل؟
ولې غواړي چې ځانونه پاته کړي؟ ځکه د روم او رومیانو سره جنگ داسې جنگ نه و لکه د خیبر د یهودو سره چې آسانه او نږدې و. دا داسې غزا وه چې په هغه کې د هغه وخت د دنیا د لوی مملکت سره جنگ کېدی. نو د منافقانو دا یقین و چې مسلمانان ماته او شکست خوري او ډېر تکلیف ورسیږي، او بل مسافه هم ډېره لرې وه. نو وبېرېده او په عذرو پسې ګرځېده. ځینې هغه کسان چې په غیر معقول یا بېځایه عذر سره بېځان پاته کاوه په قرآن مجید کې ذکر سوي دي، چې یو د هغو څخه جد ابن قیس دی. جد ابن قیس منافق و او دی هغه څوک دی چې د حدیبیې د صلح په ورځ د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت ونه کړي د هغه سره اوښ تر شا پټېدی، او هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې ټوله و جنت ته داخلیږئ بې له خاونده څخه د سره اوښ. هغه دغه جد ابن قیس و. او اوس بیا د هغه دپاره بل امتحان راغلی. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه ښکاره او واضحه امر وسو چې د تبوک و غزا ته وتل واجب او لازمي دي، دغه جد ابن قیس چې منافق او د ننه کافر دی خو په ظاهره سره د اسلام دعوه کوي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، غواړي چې یو عذر پیدا کړي مګر عذر نه لري. نو یې څه وویل؟ ویل یا رسول الله، ټولو خلقو ته دا معلومه ده چې په ټولو عربو کې زما په مثل څوک نسته چې ډېر ژر دي د ښځو په فتنه او فساد اخته کیږي، او د روم ښځې ډېرې ښایستې دي. که زما سترګې پر وموښلې ځان نسم ځینې ساتلی، نو هلته مې مه بیایه، ځکه زه پر دې بیریږم که مې هغه ښځې ولیدلې په یوه فساد او فتنه به اخته سم. ما معذوره وبوله، د پاته کېدو اجازه راکه، او زما په دین کې مې په فساد او فتنه ما اخته کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د پاته کېدو اجازه ورکړه. الله جل جلاله د دغه سړي په باره کې د سورة توبه په 49 نمبر آیات کې فرمایي: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. یعنی ځینې د دغه منافقانو څخه هغه څوک دي چې وایي ما ته د پاته کېدو اجازه راکه او ما د گمراهۍ په فتنه کې ما اچوه. الله جل جلاله فرمایي چې خبر اوسه دوی د پخوا څخه لا په گمراهۍ کې لویدلي وه، او بېشکه چې جهنم خامخا پر کافرانو راګرځېدونکی دی. نو الله جل جلاله دغه سړي ته د ده د عمل په سبب دا زیری ورکوي چې دوزخ ته تلونکی یې. او بیا الله جل جلاله وخپل معزز رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړې ده، ولې دې ودغه نفرو ته د پاته کېدو اجازه ورکړه. په وروستني آیات شریف کې رب عز وجل فرمایي: عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېدل، پاته قصه به په راتلونکې شپږدېرشمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على